اوس دې مسلې ته راځو چې د دې کله زنانه باندې مهواري خاوند خو سره کوروالی نشي کولی. و دې حدیث ته غوږ کښېږدئ، امام ترمذي امام ابن ماجه راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي من اتی حائضه، څوک چې د حایضې زنانه سره کوروالی وکړي، او امرأة فی دبورها، یا د یو زنانه سره د شاله طرف نه کوروالی وکړي، او کاهنا یا په جادوګر کوډګر نجومی پسې لاړ شي، فقد کفر بما انزل علی محمد، نو د انکار وکړو د هغه څه نه کوم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوي دي. معنی دا چې مسله سخته ده که اسانه ده؟ سخته ده. او دا یعنی شریعت موږ ته ګورې په منځ کې دا ښیي چې شهوت په خپل کنټرول ساتي. دا فرق دی په مسلمان کې او په غیر مسلمان کې. د مسلمان شهوت پسې کنټرول به وي، ځان نه به زناور او څاروی نه جوړوي. بعضو خلکو والعیاذ بالله د ځان نه زناور او څاروی جوړ کړی، زی ته نه ګوري، حالاتو ته نه ګوري، مخامخ دی انسان ته نه ګوري، د نه به زناور جوړ شي، بلکې زناور ته د ډېرو نه زناور ښیي. بیا ته به خپل شهوت کنټرول ساتي. ته مسلمانی، مسلمان باندې بعض زنانه حرامي دي. لکه ګوره الله قرآن کې ذکر کړي میاندې ستاسو، خویندې ستاسو، تروریانې ستاسو، خالاګانې ستاسو، او داسې بیا ځه د خویندې به نه جمع کې، ترور او خورزه به نه جمع کې، ترور او ورویره به نه جمع کې، چې څلور ښځې دي پنځمه نشي کولی. دا ټولې خبرې موږ ته دې دپاره بیانوي چې ای مسلمانه ته به شهوت کنټرول ساتي. ستا مرضي خبره نه چې څه کې کوه، شهوت به کنټرول ساتي. دې بعضو ته سړی وګوري که نه، بعض کیسونه مخې له راشي، وایي پلانې علاقه کې د شپږو کالو جنۍ سره وایي چا زیاتې کړې ده، ووژلې ده. سړی حیران شي، یعنې هغه څو کاله مخکې څلورو کالو جنۍ سره. زه حیران یم والله چې دا د کوم ځای شهوت دی. انسان دا خو د زناور نه بدتر دی، د زناور نه چې څلورو کالو ماشوم، دا د کوم ځای شهوت دی؟ مسلمان شهوت کنټرولي. ګور روجه، موږ روجې نیسو که نه، تا ته وایي سحر نه ماښام پورې به شهوت نه ځان لرې ساتي چې ته عادت شي په دې باندې. زناور خو به نه یم چې هر ټیم به بس شهوت او شهوت او چې کم ځایي او صحیح او نه. د شهوت د پوره کولو یو وخي د هغې دپاره خپل حالات دي، د هغې دپاره بعض خلک دي چې د هغوی نه شهوت پوره کول جایز دي، د بعضونه نه. مسلمان داسې زناور غوندې نه وي، نه څاروی. لکه د انګریزانو د ملک ته ورشه، انګریزانو د ملکونه هلته دا قصې نشتي چې څه دې وکړو. اوس هغه د انګریزانو هغه قصې به موږ پخوا کولې د غیر مسلم، اوس د مسلمانانو په ملکونو کې داسې کارونه شروع شوي ته به حیران شي. هلک چې وي د هلک باندې مین شوی او هلک وي د هلک سره کوشش کوي چې واده وکړي، او جنۍ د جنۍ سره، او ماشومه جنۍ وي هغې سره بدکار، ماشوم هلک سره بدکاري شوې ده، وایي چا وژلی بیا ګزار کړی. موږ به مخکې قصې د یهودو نصاراو کولې چې خلکو ته ووایي چې وګوره، اوس به قصې د دې خپلو کوو چې داسې خلک کوم شته. نو د الله نه یره پکار ده او شهوت خپل په کنټرول کې ساته. مسلمان په شهوت لپاسې، شهوت په مسلمان لپاسه نه ګورې، ته په دې شهوت باندې لپاسه اوسه. لکه څنګه چې سورلۍ باندې سړی سوري او د سورلۍ د ده په کنټرول کې چې کوم ځای ته تاوي هغه طرف ته تاوي، او کله تیزي کله روکي. دغه شان به د شهوت، د دنیا، د مال، د هر څه په دې به ته سوري، دا به په تا نه سورېږي. بعضو ته سړی وګوري والله سړی شکر ادا کړي او الحمدلله ووایي، د زناور نه به هم بدتري بچې څه یې وکړو. داسې واقعي به واوري چې ته به حیران شي.
د جیوی د خینی سره تعلق دی او د جی د خواخی سره تعلق ته والعیاذ بالله او د جی د ویل رالم مزه نه راکې موږ ته مسلې ډېرې راغلي تپوسونه کوي نو سړی حیران شي او دا کله کېږي چې کله سړی د دین نه لري چې کله د دین نه لري وي که نه نو د شهوت به دنه زناور او لیونی جوړ کړي خو چې کله دینداري د پکې وه نو شهوت به د پکې دا نه چې په دینداره سړي کې شهوت نه شهوت خو به انسان کې او د امتحان ته وګوره د دینداره سړی نه دی ګناهونو نه چې ځان لرې ساتي ده کې شهوت د نورو نه ډېري ځکه دی د ګناهونو نه ځان لرې ساتي دی په حرام کې شهوت نه پوره کوي سره دی چې شهوت د ډېري شهوت یې په کنټرول کې ساتلی او ځکه خو الله اجر ورکوي او ځکه خو الله اوچت مقام ورکوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي یو حدیث کې داسې راځي بعضو علماو کمزوری کړی دی او بعضو ته حسن وي چې اذا وقع الرجل دا امام ترمذي امام ابو داود راوړی اذا وقع الرجل باهله وهي حائض چې کله یو سړی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړي او هغه د حیض په بیمارۍ کې فلیتصدق بنصف دینار نو دی به صدقه ورکوي نیم دینار د عبدالله بن عباس روایت ته امام ترمذي کې وضاحت داسې دی وی که وینه سری فدینار او که وینه زیړی فنصف دینار بیا نیم دینار دی وینه سری دینار چې نیمه زیړی وینه بیا نیم دینار ولې ځکه چې وینه سره ده د اولنۍ ورځې دي نو نږدې ورځو کې د شهوت پوره کړی ده او دومره صبر دی نه کوي نو جرمانۍ غټه ده یو دینار به ورکوي خو چې کله د زنانه د بیمارۍ ورځې تېرې شوې وینه زیړه شوه اخرنۍ ورځې دي نو نیم دینار په ده باندې جرمانه کېښودی شو ځکه چې په ده ورځې تېرې شوي دي صبر ورته لږ ګران شوی خو بیا هم کار ناروا دی بیا هم کار څه دی ناروا دی او ځکه بعضو علماو دا حدیث صحیح کړی او دا جرمانه به ورکې اوس سوال دی چې د دینار نه څه حساب نن سبا جوړېږي دا دینار دغه کویتي دینار نه دی او نه د بحرین دینار دی او نه د بل ځای دا دینار هغه دی کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې نو لنډ حساب به یې راته ووایو چې دینار چې دی دا څه د پاسه 4 ګرامه سره زر دي دینار یو تقریبا پاو باندې 4 ګرامه سره زر دي جوړېږي نو بیا نیم دینار څه د پاسه 2 ګرامه شو بیا به ته حساب ولري ګرام په سوی لکه مثال کې ګرام په 200 ریاله دی مثال هسې او یو سړی ښځې سره کوروالی وکړي په اولنۍ ورځو د بیمارۍ کې په ده باندې څومره جرمانه ده 900 تقریبا لګه ځکه چې داسې زه د خپل طرف د سرو ریټ به ته معلوم کړي نو اخري ورځو کې بیا په ده باندې 400 یا سره پاسه 400 هغه په ده باندې جرمانه شو دا به دې صدقه ورکوي چې الله ورته دا ګناه معاف کړي دا معمولي خبره نه ده